عبد مناف او د اولادې ته چې بني هاشم دي سقایا ورسېدل. خیر د قریش او ټولو شاخو ته چې د قصي ابن کلاب اولاده و خاصه وظیفه ورکول شو. د قصي ابن کلاب یو زوی عبد مناف نومېدی چې دغه عبد مناف بیا هاشم، مطلب او نور زامن، یعنی د عبد مناف زامن څوک و؟ هاشم، مطلب او نور. او د هاشم د اولادې څخه یو هم شیبه دی. ورونو د شیبه پلار هاشم تر مکه مکرمه د باندې عربو څخه یو شذ چې د شرف او عزت خاوند و په نکاح کړ. څنګه چې د شذ په خپل قوم کې ډېر لوړ مقام او عزت درلودي، نو دا هلته د خپل قوم سره تر مکه مکرمه د باندې اوسېده او هاشم به هلته ورتلی. او د واده د شرطو څخه یو شرط داو چې طلاق د دې په اختیار وو، ځکه دا شریفه، مالدار او د عزت خاوند و. د هاشم د دغه شذ څخه زوی پیدا شو او د دغه زوی نوم یې شیبه کښېښاو. څه موده وروسته هاشم مړ شو او شیبه د خپل مور سره تر مکه مکرمه د باندې اوسېږي. کوم وخت چې شیبه د هاشم زوی د بلوغ وسن ته ورسېدی، نو یې اکا چې مطلب نومېدی او د هاشم رور و، د شیبه و مور ته ورغلی او ویل زه هلک را سره بیایم. هغه ویل څنګه بیا؟ دا زما زوی دی، باید زما سره وي. مطلب ویل زوی دی اوس غټ شو او د سړیانو و درجې ته ورسېدی او دی په خپل قوم کې د سردارانو او اشرافو څخه دی. دی د قصي ابن کلاب د زامنو څخه دی. دا نشای چې بیل بکې په بل ځای کې و اوسېږي، ځکه هلته د شرف، عزت او احترام سته. ښځې چې د شرف او سردارۍ نوم واورېدی، ویل اختیار به دته پرېږدو چې ستا سره ځي او که زما سره پاتېږي. کوم وخت چې اختیار و شیبه ته ورکړي، د ویل د اکا سره ځم، ځکه دی پوهېدی چې هلته شرف او عزت سته او دته هم دغه شرف ډېر اعتبار درلودی. که څه هم د عمر لږ و، خو د شرف په قدر پوهېدی. اوس نو شیبه د خپل اکا سره د هغه پر اوښ تر شا ورسره سپور سو. کوم وخت چې مکه مکرمه ته داخل سو، هغه وخت عادت داسې و چې خلقو به همیشه نوی مریان رانیول. نو خلقو چې شیبه د مطلب سره ولیدي چې تر شا یې پر اوښ سپور دی، د خلقو دا خیال سو چې مطلب نوی مری رانیولی دی. نو یو شیبه ته عبدالمطلب ویل، یعنی د مطلب مری. که څه هم وروسته بیا خلقو ته دا معلومه سوه چې دا د هاشم زوی شیبه دی او د مطلب وراره دی، خو شهرت یې په عبدالمطلب سره پیدا کړي. دغه عبدالمطلب چې اصلي نوم یې شیبه دی او د هاشم زوی دی، او هاشم د عبد مناف زوی دی، او عبد مناف د قصي ابن کلاب زوی دی، زموږ د نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نیکه دی. خیر، عبدالمطلب ځوان سو او واده یې وکړ. د اول اولاد چې زوی و حارث نومېدی، چې د تر ټولو اولادو مشر. کوم وخت چې دغه حارث لوی او ځوان سو، البته عبدالمطلب نور اولادونه هم درلوده، خو هغه کوچنیان و. په دغه وخت کې عبدالمطلب خوب ولیدی. هغه داسې دی بدو او یو چا پر غږ کړه، طیبه وکینه. د ویل طیبه چې شي ده، خو هغه ناره کوونکی ولاړی. دی په تعجب کې سو چې دا څنګه خوب. دوهمه شپه بیا بیده دی چې یو څوک ورته وایي بره وکینه. ده ورته ویل بره چې شي ده. ناره کوونکی بیا ولاړی. نو د ده په زړه کې ور وګرځېده چې یوه کیسه سته، ځکه داسې تکراري خوب بې څه نه وي. درېیمه شپه بیا په خوب کې هغه ناره کوونکی ورته راغلی، ویل مضمونه وکینه. ده ویل مضمونه چې شي ده. هغه ناره کوونکی بیا ولاړی. اوس نو بالکل د دې یقین سو چې یو لوی او مهم کار سته چې د هغه په باره کې 3 ورځې پرله پسې خوب وینم. داسې مکرر خوب په عادي ژوند کې څوک نه ویني. څلورمه شپه بیا عبدالمطلب خوب ویني چې یو څوک ورته وایي زمزم وکینه. ده ویل زمزم چې دی. دا وار ناره کوونکی نه ولاړی او ورته ویل هیڅ کله نه وچیږي او نه بهیږي، حاجان به په اوبوي، او دغه زمزم د لرشن او وینو په مابین کې پر هغه ځای دی چې سپین وزرې کارګه مشوکه وهي. د میژانو د کلی سره
چې په پښتو میژتون ورته وایي. دا خبرې د عبدالمطلب په زړه کې حفظ او یاد شوې او پوسو چې دته د زمزم د کیندلو وظیفه ورکول شوه. دی باید زمزم وکینی. زمزم په اهل مکه کې مشهور وو او ریدل یې وو، مګر ځای چاته نو معلوم چې چیرې دی. او دا هم مشکله او ناممکنه و چې د کعبه شریف ټول اطراف دي د زمزم د پیدا کولو د پاره وکینی. مګر اوس عبدالمطلب ته د زمزم په کیندلو سره امر وسو. دا اشارات او علامات ورته وویل شو. ځای تقریبا معلوم شو. خو عبدالمطلب ته یو بل تکلیف پیښ دی. هغه دا چې نور قریش کله ودته اجازه ورکوي چې د کعبه شریف پر شاوخوا کیندل وکړي، او دای هم بیل دغه یو زوی څخه چې ځوان دی بل مدافع او کومک کوونکی نه لري. خو په دا ثبات دی او د زوی حارث دواړه د کور راووته او کعبه شریف ته ورغله چې زمزم پیدا کی او وکړي. اوس نو په هغه علامو پسې ګرځي چې ودته په خوب کې ویل شوی وي. اوله علامه دا و چې په مابین کې د لری او وینو. دوهمه علامه پر هغه ځای چې سپین وزري کارګه شوکوي. او درېمه علامه د میژتون سره. د کعبه شریف پر شاوخوا په دغه علامو پسې ګرځي، مګر علامه هیڅ نشته. دی پر دغه حال وو چې یو څو نفر راغله غواړي چې یو غوا د هغه بد سره حلاله کی چې اساف نومیږي. دا بیان خو مو د مخه درته کړی دی چې اساف او نائله څوک و او څنګه بوتان سو. نو دغه نفر هغه غوا حلاله کړه. د اساف سره ویني توي سوې، مګر دغه حلاله سوی غوا د هغه ځای څخه وغورځیده. ویني ځنی بهیږي او غوا ځغلي. څو بل ځای گزاره سو. نفر پسې ورغله د غوا پاته کاریه حالت وروکي. لری او کلمه حالت ځین راويستل. اوس نو عبدالمطلب ته اوله علامه ور معلومه سو چې دا یې ویني او هغه یې لری یا لرشن. د دغه دوه په مابین کې د زمزم څا دی. خو بیا هم دغه منطقه ډیره لو او پراخه منطقه ده، نسی کولای چې ټول وکینی. اوس نو په دغه ځای کې ګرځي چې پر میژتون پیرسو. دا هم دوهمه علامه سو. مګر دا د میژانو شار هم یو لو منطقه ده. بیا هم مشکله ده چې دا ټول منطقه وکینی. په فکر کې دی چې څه وکړي. په دغه وخت کې یو کارګه یا ټپوس راغلی چې په وزرو کې یې سپینې بونې وي. کارګه عادتا ټول تور وي، خو ودته په خوب کې ویل شوی و چې غراب اعصم او غراب اعصم په عربي کې وهغه کارګه ته ویل کیږي چې په وزرو کې یې سپینې بونې وي. نو دې کارګه وهغه میژتون ته نږدې مځکه په مشوکه وهل. عبدالمطلب پوسو چې دا هغه د مقصد ځای دی. نو یې د هغه ځای په کیندلو شروع وکړه. خو قریش پر راټول شو. ویل دا څه کوي؟ د اساف او نائله په مابین کې مځکه کینې؟ موږ هیڅ کله اجازه نه درکو چې ته کعبه شریف ته نږدې مځکه وکینې. د پر خپل زوی حارث ژغ وکي چې دوی را څخه ګرځوه او په خپل عبدالمطلب په کیندلو مشغول دي. خو قریش د یو طرفه او حارث د بل طرفه سره اخته دي. قریش د کیندلو څخه منع کوي او حارث د هغو مخنیوي کوي. عبدالمطلب په خپل کار اخته دي، کیندل کوي. خدا نقاش او کشمکش تر ډیره دوام درلودي. څو عبدالمطلب پر هغو ډبرو پیښو چې عادتا د څا پر خوله شول کېده. یو واره ناری کړه الله اکبر. قریش پوسوه چې عبدالمطلب د خپل مقصد شي پیدا کړ. نو قریش پښتنه ځنی وکړه چې ته چی کیندې؟ د ویل زمزم. عبدالمطلب نور هم خپل کیندلو ته دوام ورکړي او حقیقتا یې هم د زمزم څا پیدا کړي. اوس نو قریش ورته وایي موږ دې په دې څا کې شریکان یو. عبدالمطلب ویل د چی شریکان؟ تر اوسه پورې مزه وکیندلو ته نه پرېښولم، ما وکیندي. اوس چې اوبه پیدا شوې تاسو مې شریکان یاست. ورونو واقعا په مکه مکرمه کې د اوبو ملکیت ډېر لوی شرف وو. اوبه په مکه کې تر اوسه دوی خپل اوبه د مکه مکرمه د باندې څخه راوړلې او اوس په خپل په مکه کې زمزم ورته پیدا شو. خو عبدالمطلب پر دې ټینګ شو چې اوبه زماته او نور قریش بیا وایي چې موږ حتما در سره شریکان یو. څو خبره تر جنگ ورسېده. خو په آخر کې پر دې فیصله وسوه چې دریم طرف د زموږ په مابین کې حکم او فیصله وکړي.